ناظرینو کتونکو یو سخته زلزله راغله او الله پاک د باقي خیر کړي، رب ذوالجلال د خیر کړي چې چېرته ډېر نقصان نه شوی. ملګري تپوس کوي چې په دې ټیم کې څه کول پکار دي. نو د ترمذي شریف په حدیث کې خدا راغلی دی چې کله لمر سترګه سپوږمۍ تندر ونیسي تاسو الله پاک ته دعاګانې غواړئ، الله پاک ته دعا، فریاد، ژړا. او په دغه ټیم کې زلزلې په دوران کې خو لږه عبادت پکار دی، ذکر اذکار پکار دی، توبې ویستل پکار دی، الله پاک ته سوال پکار دی چې الهه خیر وکړي، خیر وکړي. او بیا او اذانونو اواز هم واورېدو دا هم ښه دی، ځکه چې اذان کیږي د وحشت د ختمېدو دپاره، نو دا هم ښه خبره ده. نو علامه شیخ ابن الباز رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو عبادات وکئ او کوشش وکئ چې په مانځه باندې ودرېږئ چې چېرته په غافله کې شمار نه شئ، ځکه چې زلزلې په دوران کې هر قسم واقع هم کیدی شي. دا ټول د موږ ګناهونو وجه ده. بازارونو کې څه روان دي، ښاریو کې څه روان دي، څوک حرامخورۍ ته حرامخوري نه یي، سود ته څوک سود نه یي، زنا ته څوک زنا نه یي، غلطۍ ته څوک غلطي نه یي، ګناه ته څوک ګناه نه وایي، او په ناب تول کې کمی او زیاتی ته څوک کمی زیاتی نه یي، ګناه نه یي. ډېر نفرتونه، بغضونه، حرامخورۍ، هر قسم ګندګۍ زیاتې شوي دي. دا د الله پاک د ناراضګۍ دلیل دی. راځئ چې الله پاک راضي کړو او کوشش وکړئ ورونو چې خدای پاک د باقي خیر پېښ کړي او توبې او ذکر اذکار او رب ذوالجلال ته توجه پکار ده. الله پاک موږ تاسو ټول وبخي. آمین.